سوال کلاریم کارخانگی کردی؟ چی؟ بیار چی شاسامی بدر کړه و چا چا کار کړی دا قرآن تو ګور دا خبر راته مه کوه ما کار کړی خو دا واش نه مې راکړی شو چی داری نگیره خب کسی بود دردی میبره که نه استاده جایش خود داری نه قربان شان کوکی نه نما چی نام داده بودم کوکی کوکی چی نه آمده این مردم چی میکنه نمیشم آمده دیگه تیبل است چی؟ دیگه تیبل است زیر نام دیگه شما صحیح نیست اینجا نام تیبل و در سیت رای با نام خانجان باید ثبت شود ما ببینیم خبر داره ما ببینم که باش چی سن کار کنیم دوستان تکستون کام اینجا تکستون نداری صحیح است کم غلطی بود خو اینجا باید نام چی مبنی بل راولی تاسنگی کنم چی است؟ دادم اکسپورت به اکسل دیر خواه درازم EMP C double dot slash بانجان صحیح شد حالا که اونجا डी ड्राइव होती है डी ड्राइव باید روان کنه کدام کس دیگه کرده ما کدیم خو یه خو که آمد دیگه کار کرد سوال غلط کردم استاد این کار شما در ریکاردینگ میکنید نه خو ما نه استاد دیگه روی دیسک میره نمیره چی است؟ درایو غیر درایو سی میره بس که میره نه خو سر خو ما فهمیدم در ریکاردینگ یعنی
کدام سوال دیگه نیست. خب دیگه کدام کس نکرده؟ کی؟ کار کردی خب نتونستی. خب یه اصول ریکارد ثبت کنیم، چند ریکارد ثبت میکنیم بعد میبینیم که چطور بپاس. خب امروز دیگر رقم سرچ می باشه صحیح است. اما شما باید بفهمید که در دیتابیس مهمترین چیز که است و چی است؟ سرچ است. یعنی کس که رقم سرچ بخواهد باید او را جور بکنید. صحیح است. اگر شما اینجا در موبایل دیده باشین این نام خاص میشه. وقتی که شما اینجا زیاد نام ها داری باید نمیتونی که اسم چیز کنی که کجاست نام. صحیح است. اینجا باید چی باشه؟ سرچ میکنی. اینجا آمدی مثال یک چی H صحیح است. مثال O اما کسام هر حرف که میزنی با مطابق همون حرف و نام ها را چی میکنه؟ میاره. ایره خودی یا ندیدی؟ ببینیم دیگه ندیدی. نرمال سرچ کو صحیح است. خب کدام ایونت می باشه؟ ایونت چینج ایونت. کدام ایونت؟ چینج ایونت. این ایونت خاص به خاطر تکست باکس کار میشه. به خاطر چی کار میشه؟ خاطر تکست باکس. میبینی؟ نام تکست باکس چی است؟ رایت کلیک میکنم. چینج. وقتی که دمی چینج میکنی کد شما باید چی شود؟ اکزیکیوت شده بود. فهمیدی؟ کلا چه پلی که مگه چینج کو نو زمان کد با اکزیکیوت کی. بطور مثال docmd dot apply filter comma quotation imply number equal to double quotation and text of the کی کدام نمبر باید انتخاب میکنم بریم بکش. ببینید آیدی تان چند است؟ 8. خب ببینید اینجا این میسیج برای شما داد گفت که شما ایرور دارید. تاسو چی کوی؟ ایرور. نو دا ایرور رو مگه بسنگه کو حل کو. خیر شما در تکست در تیبل به خاطر حرف که سرچ میکردی چی استفاده میکردی؟ از لایک اپریتر استفاده میکنی. چی استفاده میکنی؟ لایک. صحیح است. اینجا باید لایک کار شو دیگه ای سرچ میکنه و نمیکنه چطور است؟ نمیتون چی است؟ وهاب دبل پرش کردیم کود فایر شد خو ریکارد سرچ نکرد. غلط است. کود غلط است. گوره کود فایر شد گوره خواه نمیشه ده احمد ای ور کنه ای نمونه تاسو باید راوړی
خو اینجا در سرچ چی هست میبینیم که چی مشکل داره. text of the dot cell start یعنی که دمی تکست نوشته کدام ده شروع شو صحیح است is equal to text of the dot cell start جمع c. میخوام معلوم که پس که در تکست باکس که نوشته میکنی a نوشته که دیگه از اول شروع میشه که از او چند جمع شو دیگه یعنی تاسی کرکتر شمال داده میتونه الف میدی میتونه جاتون بودی کدام پرابلم نیست. نمیتون چی است نام ما خو بهار بی توماتم ولی ما یک نام چی میکنه میبینیم بشیر منیجر خو نمیتون چی است درویش دی توماتم نمیتون چی است بشیر وقتی که بپرس میکنم تمام نام ها که از بیمیه چی شده باز بشیر ا اس و دیگر چی کرده اوس خبی پوه شو نه خو بهار خو موږ ته کغه نه کړل ته بهار خو بي اي اچ دا کنه دلته خو بي اي اس ورته کنه بي اس خو بشیر دا کنه بیا دیګه اوس که بشیر کې او بهار کې نو دې وجه اچ کلش هر نام که باشه صحیح است ببینید جسیم منیجر جابر خانه‌تان چی است دیگر نمیفهمم از جی شروع میشه جسیم جی لگوری طول هوا کسان حالا چلی جنش بکنید جی ای اس موبایل سرچ کنه سر موبایل سرچ در طول مهمه خبره که دا پیدا نکه بیرته که مثال گوره کمال یعنی که ام که دا بیرته پاکا بیرته خپله گوره بیرته پاکا طول اتوماتا و دیگه خواهل در تکس باکس نام میدادی و بعد از او اگر کلیک میکردی بعد از او اگر صحیح می بود صحیح اگر نمی تکلیف بود یا نبود اینجا چرا بٹن جور نکردن شما نام نوشته که با بٹن کلیک کن سرچ کلیک کن چرا بٹن جور نکردن غلط که پاس نه صحیح پاس از کدام جمعی ای نه کار داریم دا کار میکنیم از دکان میایی دکان چیه ما گفتیم که خانکاک و دیگه چیز میمونیم خب این را هم فهمیده میکنم سوال اگر داشته باشی میتونید پسند کنید سیل سٹارٹ هم چشته ورکه شاور دلته تا کله ای ولیکله دا له سیل سٹارټ یو همداسې چې بي لیکې پسې دوه درې څلور پنځه شپږ سیل سٹارټ هم ځکه ورکړم چې دلته کله موږ ای به مخکې ولیکله صحیح ده چې کله به ایچ پسې لیکو نو ای به پاکوله نو موږ ټول تر دېرشو عددو پورې تر مخکې تللی شي کولی شي سل ورکړي که دومره غټ نه مو شي لس ورکړي پنځه ورکړي فهمیدي صحیح خو کامی او ډبل کوټیشن خو دې ده چې په هغه اول ورته ورته کړي وو ښه او چې کله ته ټکسټ سرچ کوې نو کامی کوټیشن باید ورکړي او که ټکسټ نه وي نه سرچ کوې کامی کوټیشن مه ورکوه صحیح ده خب این در اکثر وقت شما که به کمپانی مخابراتی زنگ میزنید او هم بر شما که به نام کی ثبت است نه پلانا آموزش میکنه این طور نیست که اونجا باز نام نوشته کنه باز کلیک کنه همدش نوشته کنی تک 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 بیا گوری که دی که نو بیا مثال احمد ده AHMA لیکی که پورو که نو بیا AHME لیکی گور زر لیکن دو سو دلتا ده دغمم احمد ده دغمم احمد صحیح ده HMA گور تمام ای نه نه ای والا چې کوم ده ګور ای ورکه دشتي ډیر سہولت دی ګوره خیر په دې شرط چې زده کې کوم څه کوم خیر شه خبر باز میم دمی ما چی را میکنیم NIC چی معنا نیشنل آیدنتی کارت تشکیل نمبر تا چند از 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 6 4
حال ببینیم اما کد که اینجا کردیم امی کد کاپی میکنم تکلیف نیست خب باز اینجا این رقم بالا میکنم دلیت داشتن این نمبر تشکیل نمبر رو به نجات کی خواهم کریت در دیزاین में टेक्स्ट बॉक्स میگیرم टेक्स्ट नंबर چند است 21 کدام ایونت میگیم چنج ایونت این خب اینجا به نام اینیم چی بیتیم NIC و اینجا چند بود 21 تذکره نمبر چند است 0 خب آبجکت ریکوایرد آبجکت چی می باشه امی بटन टेक्स्ट बॉक्स به این چیز آبجکت میگه چی میگه آبجکت ریکوایرد که در کدام جای آبجکت موجود نیست یا شما نام غلط دادید میبینید که در کدام جای گوری ولا سم اینجا چی امی غلط دادی خب این به چند باشه 21 دیتا تشکیل نمبر 2 ده ولا زما ګولډن نمبر ده یونو اګور دشتي ګور صرف یو شیونو مو پر نور ټول خپل راغلی ای بنامه کی ثبت است درویش ډایرکټر تشکیل نمبر چند است ولا 44 ګور خپل راغلی ضرورت نه چې تاسو ټول ولیکئ 44 55 نه 44 33 نه ټول خب پوښه وقتی که پاس پاک میکنی پس چی میشه کوم سوال خو نه لري دي کې شاباش کوډ دو ته پیول ور کړی دا دا یو کوډ دې لپاره ور کړی دا چې دلته ستاره ور کړی دا چې د ټیکسټ باکس کې څه شي مثال کې ټیکسټ باکس کې تور کې چې A نو دې مطلب دا ده چې A په کوم نمونه کې چې وي هغه د تخریب اوس په شو نو دوه ماریم دې په خاطر کړه چې نه غادي سر والا ای تخریب سر نشو کوم صحیح است اگه یک بار باشه و اگه شما ای بیتی مطلب که در کدام نام ای باشه برات نشان میده نه من میخوام نو تاسو کولای شئ آپشن بٹن نه کار واخلئ چې نه کار واخلئ آپشن بٹن نه کار واخلئ خو ورته ګورئ ښه name NIC option name اگه نیم انتخاب بودین ده چی؟ سمرا ثانه خبر خود دیگه ما که نمیمانی حال شما اینجا باید چی بودی؟ سرچ اگر فریم 23 دات
23 dot is equal to 1 then 1 چی بود؟ بنام بود صحیح است؟ شما را کاپی کو کاپی اینجا پیستش کو مگر بجای ناسی شابسه اینم خب ابدا دا خدا کنه که ابدا نباشه این چی است بود دیگه فهم بود خب اگر فریم 32 23 is equal to 2 then دو چی بود then بایناسی سرچ کو and if خا alto چی ده من چی ده بشیر ده دا student ده بنوم باندې خو نه پیږم یا بنام پیدا نمیشه تشکیل نمبر داره بله انجینیسی انتخاب کن و چی است 46 بس خپل راغی نور خودش نشان داد که کی است همین عریف است دیگه اوس هم چې نه پوهېږي نو خدای ټول عمر پوهې مه کوه فهمیدې به خدا که فهمیدې مثلا په دې باندې کوم څه مثلا دوه ورځې د کور د سره یو ور خو چې لیکلای یو مطلب دا ده کنه چې دلته تا څلور عدد ورکړه کنه څلور نو دې مطلب دا ده چې په کوم کې ورته لیکلای کله دلته تا څلور ورکړه مطلب دا ده چې په کوم تذکره نمبر کې څلور عدد تکرار شوی که په سر کې که په منځ کې که په اخر کې هغه راته وښیه خو دا غلط خبر ده کنه دوه واره په دې ورکړه نه چې په سر کې باید تکرار شوی و سیونو ګوره سیونو دا وایي او که چېرته یو ورته ورکړی نو بیا په سیونو چې په اخر کې وي که په منځ کې ګرځي هغه غلط خبر ده اوس ښه پوه شوې ښه کوم سوال لرئ د دې په اړه باندې شما دیگه فهمیدی که پروگرام چه قسم جور شد هر چیز که ضروری است برتن کار کردیم و برتن کار میکنیم دیگه خودش میفهمی که در کدام وقت چی کار شد ولی امکان داره وقتی که شما پروگرام جور میکنی یک سم سرش پیش شما میخواه امکان داره دیگه قسم بخواه مگر شما باید آماده باشید که چی قسم گوش پوش سوال خونشته انشاءالله و میخوام که وقتی که دمی سرچ میکنم در جریان سرچ کردن رنگ هم تغییر کنه رنگش هم چه شود؟ تغییر شود اینجا میم اینجا text 21.4 color equal to VB white zar or ND mean random yes text 21.4 color equal to VB white zar or ND این دیگه نمیتون چی است بهار B A H گوری رنگ تغییر کی تشکیل نمبر چند است 39 بس کل اگر ضرورت نیست تنها میگه مثلا من دارم مثلا چه یا مشخص فرانت مثلا رنگ تغییر مشخص مشخص مثلا طور کوي به بلیک ورته ورکوي به جغنو ورته ورکوي وی ریک وی نه مثلا غواړم چې خالی نوم مثلا یې تغییر کې نور نه پیغام ته کومه ژبه وایي انا مثلا لو رنگ تغيير شي كذا كما الناس لو رنگ تغيير ماشي بشه نه مثلا دا وساده نوم وایسه کنه دا ریکارد وایسه وساده خالی مثلا نوم غواړم چې رنگ تغییر شي دا نور دا جواب وسیله دا وسیله نه چندان سوال نه ده وساده مشخص دی کنه نه چندان سوال نه ده خو خیر د ترازی د دې لپاره موږ کوم ځای کې لرو اوس پر تاسو کار نه کړی ښه آپشن ته براشئ تاسو که کتلی
زی بدی که وګورم چې پار جی کستا د دې شان شي تاسو په هر ځای کې یا د هر ریکارډ کې کرسر می باشه او تغییر میکنه رنگش تغییر میکنه په هر ریکارډ کې چې کرسر وي هغه سره کوم کوي تغییر کوي کوتا ببین کنج که گوری کنه افدا چرا و تغییر میکنه که نشان بده که شما در کدام جای موقعیتتان است صحیح است اینجا که ما اینجا هستم این را پاس روشن میکنم هر جایی که باشم اینجا کرسر معلوم نمیشه ولی کرسر در ریکارد در رویش است امی ریکارد باید چی شود رنگ تغییر کنه که معلوم شد خویی برای شما در کدام جای می آپشن دیتابیس کی برا سوپر دیتابیس تام استعمال رابی پاپولر کماند آل کماندز دلتا بہو پوچھی ڈیٹا ویلیڈیشن دا غدی گوری خواه یا کنڈیشنل فارمیٹنگ دا گوری کنډیشنل فارمیټینګ دغه دلته موږ بیا راوړو ښه دا به په کوم ګروپ کې واچوو دا به راسو ښه دې لپاره به یو نوی ګروپ په خیر په همدې کې به راغی آمد حالی را که شما میبینید در گروپ نو آمد اینجا این کار میتا؟ نمیتا صحیح است حالی به طور مثال ما میخوام که در کدام تذکره نمبر که 39 آمده بود باید نشان بکنم صحیح است یک چی است؟ مشخصی باید ولی خب ما پشت گردن نمیتونیم که کجاست 39 که در هر تذکره نمبر آمده بود او باید مشخص شد این اسی شما کلیک میکنی این کار میتا نمیتا نیو رول خب اینجا field value is اینجا greater than between less than not equal to اینجا باید equal to 39 نشته less than و دلتا و دسی condition نشته چی field value expression field has focus دام ندا د دې لپاره به دلته اوس کنډیشن ورسره نشته که نه between equal to greater than less than خو کنټین خو زه اوس ګورم او دا ګوره دلته دا مشکل دلته نشته که نه ده حل سره نو دې لپاره موږ خپله فنکشن جوړوو دا مشکل باید حل کړو خو دلته باید ووسي ښه دلته باید ووسي چې no formatting expression is خدا په دې نه ورکوو ښه دې لپاره بیا خپله فنکشن کار کوو سلري لپاره راځو بالای سلری فکر بکنید که نمرات است کدام نفر که از 90% کم بود نشانه شود که او ناکام است از 90 خونی استاد مثال صحیح است اینه شما اینجا کلیک میکنید اینه اگر لیست دین اینجا ما میتونم که 5000 اگر از 5000 کم باشه او باید چی باشه فارمت باشه بیگراوندش یکتم باشه یکتم نه یک کامیاب است نه صحیح ده او صحیح ده اوکی اپلای اوکی حالا که شما در دیزاین بیایی رنگ میکنم آقا خپل باندې فارمت کیږي اتومات چینج کیږي ای در کدام جای استفاده شده خود سوال وخواه زی تاسو ته وښیم خدا دې وکړي چې پیدا شي خدا کنه که در اینجا باشه
ګوري دا هر جای که غلطی آمده اونجا نشانه میکنه. حالا این رئیس میبینه این ریکارده. حالا رئیس خود نمیتونه که ریکارد ببینه که معلوم کنه که در کدام ریکارد مشکل است. اونجا اتومات نشان داده اینه. حالا خود تیز رفته میتونه که هیچ مشکل نیست، این ریکارد خوب است. در هر جایی که اون نشانی آمده بود سرخ و رنگ است، یعنی هیچ مشکل نیست. اگه اون نشانه نمی بود یک سبزی طرف می تانست نه نبود. تو بس بکن خوشوی کن. خواه امون جایی که بالا است امون جای غلطی است ببینیم. څومره تیل مصرف شوی دی؟ 3 لکه لیتره. میخوره بجای اول میخوره دیگه. دا ښه دا هر ځای کې غلطي باشه وګورئ نشان میده ای ګورئ ښه دا رنگ دی ښه. اینجا چی قسم گپ است؟ همین کارهای دفتری باید بفهمی باید جدا خب اینجا کلی دوزه است رو کاش کلش میفهمم در دفتر که باید آرزی میخونم شک و شبه نیست. ولی دوست خون باید گیر شود برای خود باید باشه گیر شود. بعضی موترها که هست که در پروژه کار میکنه او که تیل خوب از طرف پروژه داده میشه. بعضی موترها هست که او به کیلومتر گشت میکنه. مثال معلوم میشه که مثال هینو است در 100 کیلومتر چی که مصرف میکنه چند لیتر او معلوم میباشه باز دوزی کردن میتونه. صحیح است؟ یا مثال اسکواتور است. اسکواتور مثال او با ساعتکی است. اگر 1 ساعت کار کرده چی لیتر تیل باید بگیره. صحیح است؟ ولی برای ما باز رئیس گفت که شما چطور بکنید یک قسم کار بکنید که هر وقت که تیل مینداز کیلومترش باید ببینید و هر وقت که تیل خلاص میشه باز میندازه بازم باید ببینید. گردش کیلومتر چند کیلومتر 305. حالا در 305 این چند لیتر تیل چی کرده اینجا می نمبر پلیت تونیس است 37 لیتر تیل در چند کیلومتر 300 او سه کس بکی کنم لازم باید میگی چند در لیدی خودی که زیاد بود. اما بعضی مردم است یک قسم سرچپان میشته کرده ببینید این 675 کیلومتر گشته. همین کیلومتر خو میفهمی یا نمیفهمی کدام تشریح کنم سرچپان چند لیتر تیل این چی است؟ کومه ده؟ مرسدس ده نو دا نو ډیر مثال دسته چې زموږ لپاره ګټور ده. صحیح ده کنه؟ بعضی موټر کې ببینی که او بسیار چی باشه کلان باشه این لوبیت است در 200 لیتر به چند کیلومتر و بعضی موترها که است این در 29 کیلومتر یعنی از ارزان قیمت که تا شرنو میایی شاید یکم دورتر. صحیح است؟ اینجا 4 همین قسم که هم دستی که توییگیم نه ختمیگی اینجا سبب کنه خبر شدی. صحیح؟ مگر بعض مردم چی کردن؟ نه دارن نمیتونن. چه؟ وارنینگ خوشی دلتا تو اسکال انتری که کنه دلتا کامبو باکس ده گوره خواه کم جی که ده کامبو باکس رانگ دلتا کم جی کامبو باکس ده خواه ده گوره در تخیز ده مدت فعالیت چی ده؟ ساعت تک کیلومتر ده خواه وارنینگ کوم ځای کې کېدم ښه سوال دی چې اوس یې وګورم دلته کوم ځای کې ما کم وخت جوړ کړی دا کوم ځای کې دلته خو کله چې دلته مثال اپریټر انټري کوي صحیح ده یو څوک انټري کوي هغو ته معلومات وګوره مثال ښه
خرگاڑ تیل خوری کنه است چیز نمبر پلیت ده نمبر پلیت مالک شو خو کس نمیشته میگم سیار چیکش اپراتور کی است شاید اینجا فکر بکنید که دمی چی ما مشکل داریم خب اینجا باید نوشته شود که رانگ در ریکارد رانگ ده رانگ معنا به این که به ارزی صحیح راپور نرسیده یا هم که رسیده زیاد مصرف شده یا دیگه که علی رئیس باید ببینه که علی پرسان کنه که دلتا شتنگ رانگ بولی که اپریتر که رانگ نوشته میکنه چطور میشه او این اپریتر باز کی است کس نیست که مثال ما شما است دیر اعتباری کس شد صحیح ده کنه چرا ادمین است اونجا پاسورد چی است ادمین است نو دا ګور دا راکټوس صحیح ده او که چیرته بیا دې چې دلته یوزر وشي یوزر نو خبر دی نو بیا به صرف دا کتلی شي نو نشي کولی کوم سوال لرئ چې پوه شئ دا بیا هیلپ ده کنه که چاته څه مشکلات وي دې باندې کلیک کوي نو دلته بیا په دې نمبر زنګ کوي بیا څه مشکلات ولري هغه مشکل به حل کوي بیا ګوره ما تاسو ته کار کړی ده نو دا غایطان خبره خلاص صحیح ده کوم سوال لرئ که نه لرئ خو ما خبر لکان کار نکردیم یو تنها ما مثال داریم خب کرنت ریکارد رو توایی خواه با چی گفته میتانی؟ کرنت ریکارد در کدام جد کرسر میباشه و برای چیز داره بود تا اولی برکان کار نکردیم بس همدانم پا مدی سرچ بانی کوچ و سرچ مهم خبر رو خواه یا با انشاءالله سبا غرزیره اونو که سبا با مهم موضوعی بلا خواه من بیان چاگر باید بیان سبا چوتی ده من چی چوتی ده؟ چیش تا بیا سو مغسه وایده